نن ویلوګ مطلب دا دی چې دا عین پل به تاسو ته ښیم کوم چې امیر مقام څو ورځې مخکې افتتاح کړی وه نو خلکو ډېر خلکو تنقید و چې د صرف ابتداګانې کوي او کار نشته نو راځئ نن ګورو چې آیا په دې پل باندې کار شروع دی خو نه دی نو ما سره اوسېږئ ځو عین طرف ته عین سسپنشن پل باندې روان یم السلام علیکم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د عین پل سره کله چې په 2022 کې سیلاب راغو او یو عذاب راغو په سوات کوهستان باندې نو زمونږ د سوات مقامي لیډران څوک په جرمن کې وو څوک په انګلینډ کې وو او زمونږ وزیر اعلی صاحب خو هرو دې طرف ته خیال نه و چې د مټې نه دې خوا تشریف وړي او د دې علاقې خلکو سره حالات معلوم کړي چې څه حالات دی خو په دې کې یو کس و چې د هغه د سوات نو د شانګلې نه راغو او په هغه ورځو کې راغو کوم ورځ چې په درال پل باندې یو وړه تن لګېدلی و د بجلۍ او ماشاءالله د هغه وزن هم ډېر زیات و چې زه په هغې پل باندې تللی نه شم یېرېدوم خو هغه په دې پل باندې راتاو شو او د خپل بحرین خلکو تپوس یې وکړو نو هغې نه پس بیا هغې د اکسیویټر کار شروع کړو او ډېر خلکو له اکسیویټر ورکې تر هغه ګبرالو تروره پورې ټولو لا یې اکسیویټر ورکې او لارې د وړې وړې لارې ازاده شوې نو د سوات خلک په دې وخت کې د هغه شکریا ادا کول پکار دي چې هغه د شانګلې نه راغو او د سوات خلکو ته څونه مینه وه ابتداګانې شروع کې نه په هغه باندې ویډیو مقصد صرف دا و چې آیا ما کتل غوښتل چې کوم خلکو تنقید و دې نه مخکې د خلکو تنقید و چې صرف ابتداګانې کېږي او کار شروع نه دی نو نن ما وکتل نو ما راشم عین پل باندې چې راته وی چې کار شروع دی نو زه راغلم ما په خپله وګورم تاسو ته مو ښایم دا عین پل باندې کار شروع شوی دی نو ابتدا نه پس هغه تنقید خلکو هسې غلط کولو نو عین پل باندې انشاءالله کار شروع دی او نور به هم پلونو باندې انشاءالله کار شروع کېږي نو د ویډیو مقصد صرف دا و چې تاسو ته ما دا انجینیر صاحب کارونه کتل چې هغه د کوهستان خلکو سره څونه مینه ده سیاست په خپل ځای باندې خو خلکو له بیا هم ډېر سیاستدانان خو نور هم زموږ وزیر اعلی صاحب د مټې و او دلته رانغو لغونې فاصله وه او دې خو یې زحمتونه کوه امیر مقام صاحب راغو او وزیر اعظم پاکستان یې راوستو دا ایریا پې سرچ کا او هغې نه پس د اکسیویټرو کار شروع شو چې لګن درولۍ اترو روشو میټلتان دې ټوله دا ټولې اکسیویټر د خپل جیب نه ورکړي نه دا کار هم زموږ دپاره خو لینکونه یې ازاد کړل او ډېرې ابتداګانې وشوې نو آیا موږ له پکار دي چې موږ د انجینیر امیر مقام صاحب شکریا ادا کړو او دې پورې 10 کالونه غریب دې ځای کې کار کوي او د سوات خلک د سوات کوهستان خلک ورسره وفا نه کوي دې وخت کې تاسو له پکار دي چې هغه سره د دې کارونو په لیاز باندې هغه لوټ ورکړي او کامیابه کړي آیا زما هېڅ پارټي سره تعلق نه دی خو د ایز سوشل ورکر په ذریعه ما تاسو ته دا پل ښولو چې کار شروع دی په پل باندې نو باقي سوچ تاسو په خپله کولی شئ په تنقید خلکو کولو چې صرف ابتداګانې کېږي او کار نشته نو نن تاسو وکتل چې کار شروع شوی دی او انشاءالله په نور درولې پل باندې هم کار شروع کېږي او مخکې به هم کار کېږي نو د دې ویډیو مطلب صرف تاسو ته صرف دا ځای ښولو او د انجینیر امیر مقام خدمت مو تاسو ته پېښ کولو چې آیا چې هغه حال څنګه دی خو د سوات کوهستان په سیلاب ورځو کې هغه دلته راغلی دی او کارونه خلکو له کړي دي نو آیا تاسو دا کارونه یاد ساتئ او نو تاسو خپله مرضي ده څنګه کوئ خو ما صرف تاسو دا شو کول ایز یو سوشل ورکر په طور باندې چې تاسو د امیر مقام کار افتتاح شوی ده یوازې ابتداګان نه دي کار هم دی عملي کار شروع شوی ده تاسو کتلی شئ تاسو کتلی شئ دا د عین پل د په سریه باندې هم کار روان دی نو تاسو وکتل د دې طرف هم تاسو کتلی شئ دا خلک اکثر وایي تکلیف کوي وایي چې انجینر صاحب کار نه کوي زه خو وایم چې انجینر صاحب
کم ځای باندې افتتاح وکړو هغې کار زر کوي او بل دا خبره چې عین باندې او د عین پل موضوع کته ای باندې کار شروع شوی دی کار شروع شوی دی او د درولې او شګي باره کې تاسو درولې شګي باندې کار ان شاء الله جلدی به شروع کیږي نو ان شاء تاسو الله تعالی دا مرینه سره به پوری کوم تاسو امیر مقام نه مخمه نه درولې روډ شو لکه دغه لګن روډ شو ارین روډ شو مخکې ګبرال روډ کالام دا هغه لپاره دا دغه کو چې هر پولیس سټیشن په او دا موږ شګي سابق ممبر نبی خان هغه تاسو خبر واوریدلې هغه چې امیر مقام زموږ د پاره ریلوي کارونه کړی نو سپات کوهستان خلکو له پکار دي چې دې پر ولا وټ پټول په شراکت ورکړي او هغه دې نه کامیاب کی هغه په اقتدار کې نه دی او دونه کارونه کوي چې په اقتدار کې راشي نو تاسو بیا کته شي د علاقه به تاسو له نور کارونه کوي نو دې سره خپل رابط لا اجازه راکړي الله پامه